پېښو ته د رسېدو په وړاندې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلاني وایي چې روان کال په ټول هیواد کې د طبیعي پېښو له امله نېږدې 300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې هممهاله ورسره 1440 کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي چې نن یې د حکومت حساب ورکونې پروګرام کې معلومات ورکول وویل چې د 1499 مالي کال لپاره د وزارت ته له ځانګړې شوې بودیجې یې 90 سلنه په مصرف رسولې. بودجه عادی منظور شده در حدود 192 میلیون و 957 هزار افغانی هست. ما از این بودجه توانستیم که 90% بودجه عادی را لله الحمد با وجه خوبش در شفافیت کامل به مصرف برسانیم. در پروان ما 200 شهید داشتیم، نزدیک به 400 زخمی داشتیم. در مجموع کل افغانستان ما زیر 300 شهید داشتیم. جیلانی زیاتوي چې د 1499 مالي کال په جریان کې د 152 میلیونه افغانیو په لګښت په ولایتونو کې 50 د لوړ خطر لرونکي او کوچنۍ اضطراري احتیاطي پروژې پلي کړي او په وینا یې چې په هیواد کې له طبیعي پیښو زیانمنونکو سره یې پر وخت مرسته کړې. زونهای کشور حتی هر زون ما 2 سروان هلیکوپتر داشته باشیم و این شامل اختران و برنامه‌های است. و در آخر برای 50,000 متضرر ناشی از جنگ یا بیجا شده که در چند ولایت کشور سرازیر شد ما توانستیم برای 33,000 فامیل تا هنوز رسیدگی بکنیم و برای بقیه 17,000 خانواده‌ای که هنوز هم اینا بیجا شده باقی مانده تیمای ما در صدد رسیدگی برای اونها هستن. ما په داسې حال کې ده چې د یاد وزارت په وینا چې روان کال یې په ټول هیواد کې 4,55,000 کورنیو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې چې له خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ پکې د سرپناه جوړول هم شامل دي.